په دې 115 کلنۍ کې دریم واده وکړ. نو ما به ورته کله ناکله ویلې چې څنګه طبیعت دې څنګه دی؟ وایي شریعت جایز کړی نه دی که ما ته څوک جواز راکړي 5 ښځه م کوم او 6 هم کومه. یا خو دروغجن یې او یا اجرا یې. یو خو داسې پیدا کېږي نکاح کړې ښځه یي د ده بېچارې سم په وس کې نه وي او دا ګړنګنې نه دي اخرنې. اول جنجال د خاوند سره کوي، جنجال هم کوي، غضب هم کوي، دونه تسبیح پیدا کړي. الله الله الله. ولې؟ ډېره ذاکره یم چې یو نارینه ته نه دی پکار چې یو زنانه سره په خلوت کې کښېني. مونږ تاسو ولیدل وامورېدل د یوې زنانه نه د پلار د ملا نه بچې دنیا ته رانغی. څه وایې؟ راغی که رانغی؟ د یو ورور نه د خور نفس ته ماشوم منتقل نشه. الله دې رحم وکړي. داسې مسائل هم راغلي چې انګور راغلی ده او پوښتنه یې کړې چې زما دا دریم حمل زما د خسر نه دی، دا دریم ځل دی چې زه خسر نه حامله کېږم. په یو بیعت کې هم د رسول الله مبارک سره د زنانو لاس نه دی لګېدلی. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوب ربنا ومولانا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زماد اسلام عزت مندو مشرانو کشرانو
همزولو نوجوانانو او د حیا په پردو کې ناستو بیبیانو الله جل جلاله سر زما د کامل ایمان برخه نصیب کا او الہ العالمین جل جلاله سر زما په صادر شو گناهونو د عفو قلم راکاږه عزتمندو پدې جمعۃ المبارک باندې زمون بیان په منکرات باندې ده منکرات څه معنا هغه کارونه چې د شریعت نه خلافي منکرات هغه کارونه چې د شریعت نه خلافي ښکاره خبره ده که هغه کار هغه د شپې وي که د ورځې که هغه کار د نارینهو طرف نه وي که زنانو طرف نه وي که هغه کار یو انسان د بل په واسطه یې کوي او په خپله برای راست کوي خو منکري گناہ وی شریعت چیرې د گناہ طرفداري نه کوي همیشه د پاره د گناہ مخنیوي کوي ولی گناہ غمونه زیږوي گناہ غمونه زیږوي بدن خرابوي معاشره خرابوي دا ټول څومره فسادونه چې په معاشره کې ګوري دا د ګناه وجه ده یو سړی غلا کوي غلا دا یو ګناه ده اوس دغه ګناه د پاره د بل ګناه اراده کوي که څوک مخې ته راغی ولمه د قتل اراده وکړه غل دا وای چې زه د پلان کې انسان کور ته آوړم کده په هر حالت کې وو کده د خزا په هر حالت کې وا کده په خپل په هر حالت کې قرار لري خو زه ورزم دا بل د ګناه اراده شو د مسلمان کور ته قتل دا یو بل جرم ده خو د غلا د پاره کوي نو یو ګناه څومره ګناهونه وزېږول قتل پاول سر کې ونیسا ځکه دی په دې نیت باندې وتلی دی چې زه به د بل نه څه مال را اخلم که زما د دغې ګټې مقابلې ته هر څوک راغی زه ولم نو یو ګناه یو فساد څومره فسادونه جوړ کړه او کدا سړی خپل حلال مزدوری کوي هیڅ فساد نشته حلال مزدوری کې هیڅ فساد نشته منځ کوي هیڅ فساد نشته ګټه کوي په جایز طریقې سره هیڅ مشکل نشته الله دې څوک ګناه کولو ته نه مجبوره کوي او بیا بل خبره ده چې ګناه کول یو جرم خو ګناه په خوخه کول دا بل جرم بیا ګناه چې مونږ تاسو کوو مونږ په دې عقیده یو چې په ګناه کول باندې الله تعالی خفه کیږي سړی دام په زړه مني خیر دی الله دې خفش خو ګناه کوم څومره نقصانات د یو فساد د وجنه او د یو ګناه د وجنه د دې وجنه قران کریم مونږ تاسو ته صفا او واضح او ساده الفاظ کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ادخلوا
فی السلم کافہ. اے د ایمان خاوندانو، اے د ایمان خاوندانو، داخل شئی تاسو په اسلام کی کافتن پورا. د خپې د نوک نه واخلا د سر د ویښتانو پورې مکمل په شریعت کې داخل شي. داسې مه کوه چې دلته منم دلته نه منم، دلته منم دلته نه منم، خوښه مې وه عمل پې کوم، خوښه مې نه وه عمل پې نه کوم. دا شی مه کوه. ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ فرمائی داخل شي په اسلام کې پورا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نه چا پوښتنه وکړه، ورته وایي یو یهودي ته پوښتنه وکړه، ستاسو دین کې څو ساعته عبادت دی؟ او ورته وایي زمونږ دین ټوله شپه ورځ عبادت دی. وای تاسو خوراک نه کوئ؟ وای کوو. وای بیا او د سماعتې ضرورت مو نه راځي؟ وای شته. وای ویده کېږئ؟ نه. وای شته. خپل بیبي نه استفاده نه کوئ؟ کوو. نو بیا څنګه ټوله ورځ او ټوله شپه شوه؟ ابن عمر صاحب ورته وایي که من کینو یا پاسو په طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم، که من خوراک کوو په طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم، که من او د سماعتې ته ځو په طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم، که من ویده کېږو په طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم، که من خپل بیبي نه استفاده کوو په طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم، کومه خبره چې په طریقې د پیغمبر باندې وي هغه زمونږ په شریعت کې د الله په قانون کې عبادت ده. یو صحابي هندوانه خوړله. هندوانه خو پیژنئ؟ بل ته ویل هندوانه وخوره، نه خورم. وی ولې؟ وی ما د دې په خوراک نبی علیه السلام نه دی لیدلی، دې ځکه نه خورم. د دې معنا دا نه ده چې هندوانه حرامه ده، نه. دومره کامله تابعداري د رسول الله مبارک چې ای و هندوانه ځکه نه خورم چې د دې په خوراک ما نبی علیه السلام نه دی کتلی، نو طریقې راته یاده نه ده. دا خوراک به اصل لاړ شي، عبادت به نه شي، عبادت به تی جوړ نه شي. بهر کیف و بهر تقدیر هر کار زمون دین دومره مکمل دی چې دې کې د یوې خبرې نقصان هم نشته. علامه اقبال خو پیژنئ؟ مشهور شاعر دی پاکستان کې، ښه شاعر دی، ښه اشعار ویلي دي، ښه ادیب او شاعر تیر شوی. جلۍ عیسایړې دعوت ورکه زه تا سره نکاح کول غواړم، او ورته وایي نکاح کوې؟ هو. وایي خیر اسلام قبول کا؟ وایي نه اسلام نه قبلو، ته به عیسایي، زه به عیسایړه یم او ته به مسلمان یې، بس واده کوو. علامه اقبال صاحب ورته وایي وای دا واده یو عبادت ګڼې که نه ګڼې؟ وای هو. وای په واده کې د پیغمبر طریقه شته که نشته؟ وای هو. وای زه خو مسلمان یم، زما د واده طریقې زما د پیغمبر په ژوند کې شته، او ته خو عیسایړه یې، نو ستا پیغمبر خو واده نه دی کړی، ته د چا په طریقې واده کوې؟ ستا پیغمبر خو واده نه دی کړی، عیسی علیه السلام خو واده نه دی کړی. اب د قیامت په علاماتو کې راکوزیږي او بیا به واده کوي، بیا به زامن کیږي او بیا به وفات کیږي. ښځه لا جواب شو جلۍ، و چې یاره دې جواب را سره نشته. زمون دین الحمدلله مکمل، د هرې خبرې لاره پکې شته. الله فرمایي ادخلوا فی السلم کافه.
داخل شي پورا په اسلام کې. او سمانا د کافه سمانا علماء لیکي کافه اعملوا بجميع الاعمال، طول عمر کې کوم اعمال چې کوي دا د پیغمبر په طریقې باندې وکوي. بس څنګه عمل چې کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقې باندې کوي. ولی بل ځکه قرآن کریم فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تاسو تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان. ولی ومن يتبع خطوات الشیطان، چا چې تابعداري وکړه د قدمونو د شیطان، نو فانه یأمر بالفحشاء والمنکر، بشکه دا شیطان خلقو ته امر په بدیو باندې کوي او په نارواو کارونو باندې کوي. یأمر بالفحشاء والمنکر، په فحشاو درته امر کوي او په منکراتو یې کوي. منکرات څه ته وایي او فاحشات څه ته وایي؟ فحشات چې ورته وایي منکرات دي ته وایي چې د شریعت نه خلاف وي، د شریعت نه خلاف یو کاری دي ته منکر وایي. او فحشا څه ته وایي؟ فحشا دي ته وایي چې د شریعت نم خلاف یو کارم بد وي، د شریعت نم خلافي او کارم بدی. لکه مثال درته وایم چې ستاسو په ذهن خلاص شي، سود دا منکر دی، ګناه ده، خو د ده مقابله کې غلا بیا فحشا ده. ولې غلا ګناه هم ده او بده خبره هم ده که نه؟ غلا ګناه هم ده او بده خبره هم ده. یا مثال په توګه باندې بل طرف ته راش، زنا دا ډېر بد عمل دی، فحشا دي، انسان ورسره شرمیږي، خو د دې فحشا مقابله کې زنا خو بده ده، ولیکن د الک سره زنا بیا د دې نم بده ده. کدا قبیحترین عمل دی هغه بیا ورپسې اقبحترین عمل دی. ګوره شیطان تاسو ته په دواړو کارونو باندې امر کوي، هم درته وایي منکر وکړه، هم درته وایي چې فحشا وکړه. نو د شیطان تابعداري به نه کوي. قرآن کریم ځای په ځای موږ ته وایي. بل آیت مبارک کې راځي سوره بقره کې انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، دا شیطان چې دی تاسو ته په بدو کارونو باندې امر کوي او په فحشاو باندې امر کوي. غواړي مسلمان چې تا وشرموي، غواړي مسلمان چې ستا عزت لوټ کړي، نو ته به د شیطان نه منې. ولې الله تعالی په سوره فاطر کې وایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان بشک ستاسو د پاره دشمن دی، نو په دشمنی یې ونیسئ. شیطان ستاسو دشمن دی، په دشمنی یې ونیسئ. بل ځای کې الله تعالی مسلمان ته یو غیرت ورغورځوي، هغه غیرت دا دی چې دې شیطان ستاسو مور او پلار بربند کړه په جنت کې. ستاسو مور او پلار یې د جنت نه وښکل. نو زمونږ او ستاسو پښتو کې یو کار دی، چا چې تا سره زیاته کړی او به بخي، خو که د پلار سره چا زیاته وکړي یا د مور سره، نو څوک یې نه بخي. او که تا سره یو سړي ظلم وکړه بیا دې ملګری کېدلی شي، بخښنه وغواړي، خو که مور او پلار سره درته ظلم وکړه هغه سړی په عمر کې دوست کېدی نشي.
نو شیطان الله فرمایي دا ستاسو داسې دشمن دی چې ستاسو مور او پلار د جنت نه راویستلی دي. او هغه واقعه ذکر کوي چې داسې بربند کړه فبدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه. کله چې د جنت جامې د آدم علیه السلام نه او د حوا رضی الله عنها نه کوزې شوې، دوی د پانو د جنت نه به راوغستلې او خپل هغه اندامونه پټول، خپل اندامونه پټول. نو دا دومره زیاته چا وکړه؟ دا شیطان وکړه مونږ تاسو سره. د پښتو کې مونږ تاسو د دوستۍ لایق ورنه پاتې شیطان را سره چې دوستي وکړي یا مونږ ور سره دوستي وکړو. اوس پښتو کې یا مونږ تاسو عقل نه پښتنه وکړو، یو انسان سره د دې چې الله و استاسو مور او پلار سره بدی کړي دا دې اندازې ته او بیا هم د شیطان منی، نو دوه کارونه دي، یا خو به دا سړی قمقلی او یا به دا سړی بې غیرت دی. درېیمه لاره خو نه جوړي، یا به قمقلی چې په دې نه پوهېږي چې غیرت څه ته وایي، لیوانه به، یا به دا سړی ښه په الف لامو دوسي چې مور او پلار باندې یو سړی غیرت نه کوي. کته په دې دشمنی نه نیسي کنه چې دا ستا دشمن دی، مړه خو یو وخت کې به دشمنی کړي نه، په دې ور سره دشمنی وکړه چې ستا د مور او پلار سره زیاته کړی دی. بل ځای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله دو نفره پردي کینی لا یخلون رجل بامرأة، یو سړی د پردي زنانه سره نه یو ځای کېږي، یوازې چې دیم ناستي او دا دیم ناستی، داسې دې نه کوي الا کان ثالثهما شیطان، که داسې وکړه درېیم به شیطان منځ کې ناست. ځان ته یې مه کېنوئ، درېیم به شیطان ناست. خلوت کې ځان سره پردی زنانه کېنول ناروا دي. ګوره ځان سره به خلوت کې نه کېنه ځکه دا ناروا دي، او دا د شریعت مسله ده. چا دغه حدیث باره کې حسن بصری رحمه الله هغې نه پوښتنه وکړه، وایي صاحب دا حدیث مبارک ما ته مخې مخې ته راځي، په دې حدیث باندې څومره عمل پکار دی، یا د عمل جوګه دی که نه دی، چا پې تجربه کړې که نه ده کړې. حسن بصری صاحب ورته وایي په احادیثو څوک تجربې نه کوي، دا د مجرب سړي اقوال دي، خبرې د الله دي خو راوتلي د مجرب سړي په خولې مبارکې دي. بیا ورته وایي اے ملګريه زه درته څنګه سړی ښکارم؟ حسن بصری صاحب تا سړی وایي، ورته وایي چې ته خو ما ته ډېر لوی بزرګ او ولي ښکارې. ورته وایي دلته یوه زنانه ده ډېره دینداره ده، ته یې پېژنې؟ هغې ته رابعه بصري وایي. هغې باره کې څه فکر لرې؟ وایي ډېره دینداره ښځه ده. حسن بصری صاحب ورته وایي یاد لره د پیغمبر وینا قوي ده او رښتونې ده، که چېرته په یو ځای کې زه حسن بصري کېناستم او ما سره یوازې رابعه بصري کېناسته چې بیا هم را باندې اعتماد ونه کوي. ګوره الله اکبر، بیا هم را باندې اعتماد ونه کوي. او نن به د یو ملا څه حیثیت وي،
د یو قاضي بس حیثیت وي د یو بل مشر بس حیثیت وي چې هغه دی وزنانه ځان سره یوازې په خلوت کې په کوټه کې کېنئ دا منکرات دي ګوره دې نه ځان ساتنه پکار ده هر سړی په دې باندې پوهېږي چې غوا تور او شودې سپینې یو ځل چا شیخ صاحب حسن جان دی الله وبخي الله دې غریق الرحمت کی هغه د چا ویل تاسو مولیان ډېر نښتي یئ چې دا مخلوط تعلیم مه کوئ او مخلوط تعلیم مه کوئ نو زه خو دا 11 کال مې دی چې په یو چوکۍ باندې دی خوا هم مانه جلۍ ناسته ده دی خوا هم جلۍ ناسته ده او زه تعلیم کوم دا 11 کاله کېږي ما خو ورته څه ونه ویلې حسن جان شیخ صاحب خو ډېر هوښیار سړی و چې دی سوال ته وکتل دی پرزې ته وکتلې ورته وایي چې یو سړي پوښتنه کړې چې مولیان د مخلوط تعلیم منع کوي وایي موږ یې نه کوو اسلام یې کوي او بیا وایي چې یو طرف ته مانه یوه جلۍ ناسته ده بل طرف ته بل او منځ کې زه ناست یم ما خو ورته 11 کاله کې څه ونه ویلې نو شیخ صاحب دې سر راپورته کړه الله دې وبخي ورته وایي چې یا خو دروغجنې او یا یې جړای یا خو دروغجنې او یا یې جړای وجه څه ده ته دومره ځان ته لوی ولی الله وې چې اسلام د یو څه نه منع وکړه بس منع ده الا الشذور والنذور پکې مه یادوه خو یو به چېرته پیدا کېږي پکې نو یو خو داسې پیدا کېږي نکاح کړې ښځه یي د دې بېچارې سم په وس کې نه وي مرض باندې واوړي داسې خلک هم پیدا کېږي نو ته خو اوس عام خلک په ځان باندې مه قیاس کوه اسلام عمومیات چیړي خصوصیات نه چیړي مونږ تاسو ولیدل وامریدل د یوې زنانه نه د پلار د ملا نه بچې دنیا ته رانغی څه وایې راغی که رانغی د یو ورور نه د خور نفس ته ماشوم منتقل نشه نو چې ته ځان په هغې حمل کوې دوی سره بیا څه کوې اسلام عمومیات چیړي الله دې رحم وکړي داسې مسایل هم راغلي چې انګور راغلی ده او پوښتنه یې کړې چې زما دا دریم حمل زما د خسر نه دی دا دریم ځل دی چې زه خسر نه حامله کېږم دا ګوره ټول نه خو لیکن بعضې داسې بدبخت هم پکې پیدا شي اسلام د دې منع کوي چې داسې به نه کوې ادخلوا فی السلم کافه په اسلام کې پوره داخل شه د دې معنا دا نه چې زنانو دپاره تعلیم دی ناروا وي نه تعلیم ناروا نه دی جایز دی خو لیکن مخلوط نه دا شریعت مسله ده بل منکر څه شی دی د شریعت د خوا نه بل منکر څه شی دی چې شریعت مونږ تاسو ته وایي چې تاسو به د دې نه ځان ساتئ ما مخکې خبره وکړه چې یو نارینه ته نه دی پکار چې یو زنانه سره په خلوت کې کینی روایت د مسند اسحاق ده عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما مسید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس دی یوې ښځې د لاس سره مس شوی نه دی فی بیعة قط په یو بیعت کې د رسول الله مبارک سره د زنانو لاس نه دی لګېدلی یعنی معنا ده رسول الله مبارک زنانو ته بیعت په ژبه ورکړی دی نه په لاس اوس د الله پیغمبر ته دا ټول امت داسې دی لکه اولاد
د الله پیغمبر چې لاس نه ورکوي ته څوک یې او زه څوک یم او بل څوک دی چې دا به زنانو ته لاس ورکوي ناروا دی ناروا ته به ناروا وایي چې پیغمبر ورته ناروا ویلی دي پیغمبر یو عمل نه دی کړی تی ولې کې علماء اتفاقی فیصله دا ده نه دا به نه کوي د فتنې او فساد وخت د بیعت باره کې هم بعضې خلک خبره کوي که یو زنانه بیعت کوي نارینه سره لاس ورکولی شي که نه دا قوي خبره دا ده نه دی ورکوي لاس دې نه ورکوي دا سړی شپېته کلن دی ولې نشي اتیا کلن دی ولې نشي خو زنانو ته به لاس نه ورکوي زه په جم کې وم جم کې زما یو مقتدي و 115 کال عمر و 115 هلکه عمر ډېر دی که لږ ډېر دی په دې 115 کلنۍ کې درېم واده وکړه نو ما ورته کله ناکله ویلې چې څنګه طبیعت دې څنګه دی وایي شریعت جایز کړی نه دی که ما ته څوک جواز راکړي 5 ښځه م کوم او 6 م کوم نو ښه اوس هغه پیر صاحب چې لاس ورکوي دته خو هر څوک په تیاره څیزونه راوړي که نه میوې راوړي غوښې راوړي چرګان راوړي د پسونو غوښې خوري همدغسې علی هذا القیاس علما هم پسې واخله نو بدن کې به اور بلیږي نه بهتره دا ده قوي خبره دا ده چې څوک دی بیعت په لاس باندې ښځې ته نه ورکوي دینه فتنې جوړېږي فتنه تې راولاړېږي ګوره او که چېرته یو نیم چېرته یا به خپل کار دی جدا موضوع ده خو د نن سبا ده ورته چې مونږ او تاسو ګورو بهتره خبره دا ده زه وایم د زنانو دپاره لوی پیر څوک دی پوهېږئ که نه د زنانو لوی پیر درته وښیم چې لوی پیر د زنانو چې زنانه پې جنت ته ځي ویښیم درته هغې ته خاوند وایي دی لوی پیر دی بس خپل د خاون قدر و عزت دی کوي د خاون خبره دی مني پیغمبر علیه السلام فرمایي کومې زنانه چې 5 وخته مونځ وکړه او د خپل خاون تابعداري وکړه الله به په 8 واړو دروازو د جنت کې اختیارمنده کړي چې په کومه دروازې زه په هغې باندې دننه کېږه او دا ګړنګنې دي د اخرنې اول جنجال د خاون سره کوي جنجال هم کوي غضب هم کوي دونه تسبیح پیدا کړي الله 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 ولې ډېره ذاکره یم د خدای قدرت دی دا ښځې چې تسبیح ګرځوي که نه دا معمر نه د شلک پخې او یا دا جنکۍ قدرت کا دی هسې مې بدې راځي زه یم تا ته د تسبیح ضرورت څه دی الله الله کې پسړه کې کوه کنه او که بیا حساب جوړې خو نن سبا خو هغه د ګوتمي والا تسبیح وتلي زمونږ نو مولوي صاحب وخه هغه به ویلې وایي دا ځوانان نجونې چې دی دا پیغلې دي دا تسبیح ولې ګرځوي مال ولې وایي دا د نورو زنانو ته ځان ښیي چې زه لا واده شوی نه یم او زه ډېره دیندار یم که ما خپلې بچۍ ته وغواړې نو دوکه کوي خو چې کله واده کی نو بیا د تسبیح نه اوږده ژبه وي داسې ماشاءالله د ورسره 14 متره ژبه ورسره وي او دا کومه زنانه چې ده که نه چې واده کړي وي او دی د واده نه بعد تسبیح ګرځوي وای دا یو بله دوکه خلکو ته ورکوي څنګه وای دنه خاون په اور کې ولاړي خو نورو ښځو ته وایي چې دومره دینداره ښځه یم خدای مې چر نه مهر نه دی او دا خاون مې دونه ظالم دی چې ما غوندې ښځې ورسره وخت تېر نه که بل به ورسره څه تېر زه وایم د ښځو دپاره بهترین پیر او بهترین د نجات لاره بس د خاون اطاعت دی دغه ډیره دی مونږ په ځان ته بخاري شریف نه وایو څوک که یو عالمه ښځه هم کوي دې دپاره نه کوي چې ما ته د بخاري شریف ووایي
اور اورا دې ته څوک نه کوي او خبره دادا اصل خبره دا د عزتمنده تر ټولو ښه خبره دا ده چې زنانه دې په کور کې خپله دینداري کې او د خپل خاوند اطاعت کې بس نن سبا وخت کې د دې عامو پیرانو ته نه ځي ځکه جنجال جوړ دی نن سبا وخت کې پیران کم دي او پیداګیران ډیر دي ولیان کم دي او چلیان ډیر دي تر څو پورې چې خبرې کې کاته به خراب وي دا نه چې زه د پیرانو نه منکر یم یا نه اولیا موږ منو موږ د اولیاو نه منکر نه یو موږ د پیرانو منونکي یو خو د پیداګیرانو مخالف یو موږ د ولیانو منونکي یو خو د چلیانو مخالف یو او خبرې علامه نصیر رحمه الله په تفسیر روح المانی کې وایي هغه پیر چې هغه د پیرۍ په جامه کې خلکو ته دوکه ورکوي د اویاو کافرو نه وجل زیات بهتر دی که یو سړی مړ کړي ولې دین بدناموي که نه کم پیر چې دین بدناموي بهر تقدیر عزتمندو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چا سره کومې زنانه سره لاس نه دی ورکړی بل د دې لپاره منکراتو نه لاس نیول بل منکر څه شی دی یو مسلمان بل مسلمان ته تکلیف ورکوي دا منکر دی یو مسلمان بل مسلمان ته تکلیف ورکوي دا منکرات دي رسول الله مبارک فرمایي نه د حلال مسلمان لرا چې آغا بل مسلمان ته ضرر ورکي یا په ژبې باندې یا په لاس باندې بلکې د دې هم حدیث مبارک کې ډېر په آسان الفاظو کې سنن ابي داود ذکر کوي چې لا يحل لمسلم ان يروع مسلما مسلمان ته حلال نه دي چې بل مسلمان وډار کی یا په اسلحه وباسي په تمانچه باندې نیغه نیغه کوي باز خلک دي کنه تفانچه اوره بس راخستی کنه د سوالی پیدا کړي سوالی خپل هم نه هر چاته نیغه نیغه کوي زمون یو ملګری هغه به تفانچه ګرځوله مال په دې څه کې په دې باندې غل ولم نو مال تاسو د ډس چل درځي وای زه غل نسم بیا دې غوږ کې ډس کوم تاسو یقین وکئ دو کاله بعد ښه او هغه سړی هم عالم دی دو کاله بعد یو ځل ناسو زمونږ دې ځای کې دو کاله بعد ناسو نه دی را تفانچه راوښکره وي دا لږه پاکوم نو هغه اخلاص کړه زم ناسم چې مچولې دی نو دا پاکوي چې هم کته دا دو کاله ګرځولې وستن پکې نه وه ما ورته ویل شیخ صاحب بالکل رښتیا دی ویلې چې غل به نیسي او بیا په دې غوږ کې ورته ډس کوي ما ته وایي داسې ناشنا کار دی لکه دا ناشنا کار وشو ما لې وایي دو کاله مې بېستنې ګرځولی بیا ورسره غم پیدا شو بل شاګرد سره کله چې وقوف و ویل که دې کې وګوره چې شته پکې که نه خراب هم نه کې وجه دا ده مسلمان ته د بل مسلمان دپاره جنت جوړېدل پکار دی چې زه ستا دپاره ورور یم راځه بل مسلمان به ویری نه بل مسلمان ته به دمکي نه ورکوي یو د حکومت خلک دی هغې خو جوړ د دې دپاره دی چې نظام به سمی د حکومت خلک خو جوړ دی دپاره دی چې نظام به سمی هغه به اسلحه هم ساتي اسلحه به چلی م استعمالی به یا یو سړی د خپل حفاظت دپاره اسلحه واخلي د ځان د حفاظت دپاره ګرځي ناروا نه ده بلکې رسول الله مبارک فرمایي 2 رکعاته مونځ د اسلحې سره د 80 رکعاتو نفلو نه بهتر دی ګوره خو چې ته په نیت د جهاد باندې ګرځې په نیت د دې نه چې میدان د جنګ راشي نو بیا د لاس لړزېږي او چې مسلمان سره جنگ راشي ټول نه مخکې ته پانجه تاویستلي داسې نه نیت فرق لري نیت کې به دا ساتې نور که د ځان د حفاظت دپاره ګرځی مشکل نشته تا پسې یو څه کوې چې 10 کله شنکوفه دې وګرځېږي مشکل نه لري
د ځان حفاظت کوه کنه تا پسې مثال په توګه باندې حفاظتي ګارډ رواني مشکل نه لري هغه مشکلات نشته په شریعت کې بل مسلمان به پې ډاره نه د بهر تقدیر الله دې زموږ او ستاسو زندگی د رسول الله مبارک په طریقې باندې درست کی او الہ العالمین دې زموږ او ستاسو دا وطن آباد کی علما او امنیتا او اقتصادا الله دې په ټولې نړۍ باندې وزلې دعاو کې په جمع ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين